زموږ د پښتنو د 25 څخه زیاتې ژوندۍ غواوې په اور وسوځولې او ختم یې کړې. دوستانو دغه په وزیرستان میرعلي کې یو ډیرۍ ته اور واچوي چې په هغه کې ژوندي حیوانان یعنې ژوندۍ د 25 څخه زیاتې غواوې او د هغو بچیان پکې ولاړ وه چې ټوله لوله پټ سوه. دغه ظلم به تاسو یو ځای هم نه وي لیدلی. تاسو دغه حیوانانو ته وګورئ. زموږ پښتانه خو یې ماف نه کړل، زموږ د پښتنو حیوانان هم دا دې په اور باندې وسوځول. دوستانو دغه رنګ یې ورکړی و چې دغه تراګر راغلی و دغه ډیرۍ ته یې اور واچولی و. تراګر موږ او تاسو پېژنو چې تراګر څوک دی او د کومه ځایه راځي. دوی دغه حیوانانو ته وګورئ، دغه کوچني بچیان دي دا دوه. دغه غوا د تاسو ورته وګورئ چې د انسان زړه داسې پر لوله پټ کېږي. ژوندي حیوانانو ته یې اور واچوئ، ژوندي حیوانان په دې کې لوله پټ سوه د 25 څخه زیات. دوستانو دغه ویډیو پیغام پر مخ دومره نشر کړئ چې در دې ټولو ظالمانو پورې ورسېږي. دغه خلک پیدا سي دغه دی چې د تراګر نوم ورکړي چې دا تراګر اور واچوئ. تراګر اوس نور ټول کارونه پاتې سو، راځي د پښتنو غواو ته اورونه ور اچوي. دوستانو که چیرې تاسو څه وخت مخکې هغه په سند کې چې د یوې اوښه څخه پښه پرې سوه پر هغه باندې څومره شور ماشور جوړ سو، پر څومره غټو چینلانو او میډیاو باندې وچلېدل ځکه هغه د سندیو وشولو. دغه د پښتنو د وزیرستان د پښتنو غواوې دي چې پوره ډیرۍ ده چې ورلوله پټې کړل، پر دې باندې میډیاوې خاموشه دي ځکه دا د پښتنو دي. په پښتنو سره هر ځای دغسې ظلم روان دی. پښتانه که قتلیږي که شهیدان کیږي هغه پر سوشل میډیا باندې د هغو اواز هېڅوک نه پورته کوي. په سند کې که مازې د یو اوښه څخه هغه موږ داسې نه وایو چې ظلم نه دی سوی، د یو اوښه څخه پښه پرې سول پر هر غټ چینل باندې وچلېدل. لیکن دغه زموږ د پښتنو د 25 څخه زیاتې غواوې ژوندي حیوانان چې په اور سوي دي در اوسه پورې ما پر یو غټ چینل باندې دا نه دي لیدلي. دوستانو دا ویډیو پر مخ دومره در سره نشر کړئ چې در ټولو هغه میډیا والا پورې هم ورسېږي چې هغه پر دغه ظلم باندې خاموشه دي او در ټولو ادارو پورې ورسېږي چې دغه ظالمان ونیسي او دې ته سزا یې ورکړي چې دغه ژوندي حیوانان یې سوځلي دي. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز در سره فالو کړئ.